بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی الله په سپېڅلي نامه. د پاکستان د رسنیو په حواله ویل شوي چې چینایي انساني قاچاقبران پاکستان کې په غیر قانوني توګه د ودونو مرکزونه فعال کړي دي. دغو مرکزونو کې په اقتصادي لحاظ بېوزله کورنیو ته فریب ورکول کیږي او جعلي ودونه ورته کوي. دا ښځې دوی بیا چین ته وړي او هلته یې یا په جنسي کاروبار مجبوروي او یا یې د بدن اندامونه خرڅوي. د دې خبر په خپرېدو سره پاکستان کې د چین سفارت سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د چین د قانون په اساس داسې کاروبار کول سخت جرم دی او دوی د پاکستاني چارواکو سره په شریکه د داسې غیر قانوني کړنو خلاف چې د چین او پاکستان د پولې په اوږدو کې کیږي د مخنیوي او ځپلو دپاره یې ګامونه اخلي. پاکستان ته د چینایي اتباعو تګ راتګ هغه وخت نه زیات شوی دی چې کله 15 کاله مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک په نوم د میلیاردو ډالرو تجارتي دهلیز تړون باندې عمل پیل شو. دا تجارتي دهلیز چې په نتیجه کې به په پاکستان کې 19 میلیارده ډالرو پانګونه کیږي د پاکستان اقتصادي راتلونکي ته یو ستر زیری بلل کیږي. د پاکستاني رسنیو په وینا د چینایي سړیو او پاکستاني ښځو ترمنځ د ودونو خبرونه وخت په وخت په رسنیو کې خپاره شوي دي. اوس د پاکستان د پارلمان غړو هم دې ته پام شوی دی او په دې اړه یې بحثونه پیل کړي دي او له دولت څخه یې د دې غیر قانوني عمل د مخنیولو غوښتنه کړې ده.